د مالیې وزارت او ډي پی ورلډ نړیوال شرکت ترمنځ د افغانستان د بندرونو د تجهیز پراختیا او عصري سازي تړون لاسلیک شو. دا تړون د هیواد د سوداګریزو لارو د پیاوړتیا، د ټرانزیټ اسانتیاو د ښوالي او د بندري خدماتو د معیاري کېدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت د دفتر عمومي رئیس مفتي عبدالله عظام د تړون د لاسلیک په مراسمو کې وویل چې د شرط پاڼې له مخې د پروژې پلي کېدل په دوو برخو ویشل شوي دي. په لومړي پړاو کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ مهم سوداګریز دهلیز حیرتان بندر د عصري تخنیکي وسایلو مدیریت سیستمونو او زیربنایي اسانتیاو په برخه کې معیاري او مجهز شي. په دویم پړاو کې به ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه تورخم بندر د نړیوالو معیارونو له مخې رغول او سمبالیږي. په بندر کې به د بار لیږد، د ګمرکي تشریفاتو، ټرانزیټ او سوداګري خدماتو د چټکتیا لپاره نوې ټکنالوژي ځای پر ځای شي. ډي پی ورلډ یو پیژندل شوی نړیوال شرکت ده چې په نړۍ کې د بندرونو د مدیریت، سمبالښت او عصري سازۍ په برخه کې اوږده تجربه لري.